نو کو یو سړی په ژوند کې اطمینان او سکون په دنیا کې غواړي، واحد حل استغفار دی. بس الله نه بخنه غواړه. استغفر الله تعالی، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه الى اجل مسمى. الله وی د اطمینان او د سکون ژوند بدرکم خود مقرر نیټه پوری، یعنی د مرګ پوری. نو مطلب دا چې څومره د ژوند د ناغه بده د اطمینان او د سکون نه. ويؤتي كل ذي فضل فضلا. بل غټه فائدې دا د استغفار او د توبې چې په آخرت کې باورله الله خیسته بدله ورکی چې جنت دی. نو دنیا کې چین، سکون او اطمینان، او په آخرت کې جنت. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. خوشحالی دا، زیر دے، خوشخبری دا اغا چا دا پارا چی دا قیامت پا ورځ عمل نامه کولو شی پاگے کے دیر استغفار پوتی. چی عمل نامی کولو شی و دا چا پا عمل نامه کے دیر استغفار اموندے شو. نبی علیہ السلام وی توبا دا پارا دا آخرت خوشخبری دا، خوشحالی دا، زیر دے چی عمل نامه کی دیر استغفار اموندے شو. نو اسی منگا گرزو را گرزو لار کیو بیٹک کے ناسیو. نو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. خورلکی ورسرم دا گناہ پری خودل او آئندہ کی دا نکولو عظم. رکی ورطلق توجہ پیدا کوا چی ردی ورسر اللہ بدلی. یوازی پا جبنا ربدی ورسرم اللہ بدلی. استغفر اللہ دا دیر لوی طاقت لری. نو اللہ وی دا آخرت فائدہ دا دا ویؤتی کل ذی فضل فضل. اللہ بور کے ہر خاون دا غور عمل تا فضلہو غور بدل با اللہ وی زول ورکم. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ. دا غور بدلین مراد جنت تے. نو دا استغفار دو غٹی پیدی پا دنیا کی دا اطمینان او دا سکون جون، او پا آخرت کی جنت. دا دوارا استغفار کی پرتی دی. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. وَإِن تَوَلَّوْا اللہ وی کا تاسو رو گردان شولے، تاسو رو گردانی وکڑلو دا دینم اعراض کنو. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. بے شک از یریگم پتاسو باندی دا عذاب درات للو دا اغلوی ورزنا چلوی ورز را روانا دا الاللہ مرجعکم. خاص اللہ تستاسو گرزی دل دی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. دغا اللہ پا ہر سیز باندے قادر دے. نو ٹول پا ٹول با اللہ تا حاضری کی گی، او اللہ پا جزام قادر دے او پا سزام قادر دے، پا انتقام اغستلم قادر دے او پا عفو کولم قادر دے. نو اللہ قدرت والا دے. الا انہم یسنون صدورہم. دید آیات کے اللہ تبارک و تعالی دا خبر واضح کی چی دا غیب و علم چی دے اغا صرف دا اللہ ذات سر دے. دا اللہ نا علاوہ دا اچا سرهم دا غیب و علم نشت دے. نم دا عقیدہ مضبوط لرل چی دا غیب و علم چی دے دا اللہ نا علاوہ دا بلچا سر نشت دے. کہ ہر سو کے دعوکی کہ پیرے دے دروغ پیریانو سر دا غیب و علم دے. نا دا اللہ نا علاوہ دا اچا سرهم دا غیب و علم نشت دے. پدی باندی یقین نساتل او ندا عقیدہ ساتل چی پیریان پا غیب پوئیگی او پلان کی زی کی تاویزون روچت کرل او رائے اڑل. اللہ قرآن کی صراحتاً ویلی دی چی دا غیب و علم دا پیغمبر سر نشت دینو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دا غیب و علم وے نو چی جادو پی شوے و سمر تکلیف ورطا پتا ورطا لگے دا. بی بی عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی تہمت او لگے
څومره پریشان او پته ورته لګېدله چې دا پراپیګنډه ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته د غیب علم چې د پیغمبر سره نو نو د هیچا سره هم د غیب علم نشته دی، نه دا دعوه پکار ده او نه پچا باندې یقین ساتل پکار دی. نو الله تبارک و تعالی دی آیات مبارکه کې دا خبره ثابتوي چې د غیب علم د الله نه علاوه د بل چا سره نشته. الا خبردار انهم یسنون صدورهم، بیشک دا خلق چې دی دی تاووی خپلی سینی لیستخفو منهم د پاره د دی چې دی ځان پټ کړي د اغنه. الا حین یستغشون ثیابهم، الله وی خبردار کله چې دی ځان پټوي په خپلو جامو کې نو یعلم ما یسرون و ما یعلنون، پوهیږي الله په هغې څه چې پټوي او په هغې چې دی ښکاره کوي. د دې آیات شان نزول باره کې راځي ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې په بعضې مسلمانانو باندې حیا دومره غالبه شوې وه چې د استنجا په ټیم کې یا د بیبیانو سره د میلاوېدو په ټیم کې به هغوی د بدن ښکاره کولو نه هم ډېره حیا کوله چې اسمان والا به مونږ ته ګوري نو مونږ عورت نه ښکاره کو. دومره پې دا حیا غالبه شوی وه چونکې دا خو ښه خبره نه ده، دې ته مغلوب الحال ویلی کیږي. نو د دې د وجې نه خدا امت په مشقت کې پریوزي، نو کله چې دوی باندې حیا دومره غالبه شوله چې په مشقت کې په ګرانۍ کې پریوتل، استنجا ټیم کې به عورت نه شو ښکاره کولی. نو الله تبارک و تعالی اصلاح وکړله الا حین یستغشون ثیابهم، تاسو چې په کم وخت کې چې تاسو د ضرورت په وخت کې عورت ښکاره کوئ د هغې فکر دی در سره چې اسمان والا ته مونږ ښکارو، نو الله تبارک و تعالی ورته وایي یعلم ما یسرون و ما یعلنون، زه خو په هر څه په پټ او په ښکاره په هر څه ماته علم دی، زما نه څه پټېږي نه، په هر څه راته علم دی، ځان په مشقت کې مه پرېباسئ. السلام علیکم ملګرو، پرانی ویډیو کې موږ د مولانا محمد اکبر حقانی سے بیان اورو. دا بیان د استغفر الله په باره کې دی. که چېرې ستاسو دغه ویډیو خوښ وشه نو زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم ضرور لایک کړئ.